حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی الله دی فاغ سړی باندې رحم وکي چې د شپې پاسي وایقظت امراته او خپل خزم د ځان سره پاسي خپل خزم د ځان سره سکی فاسي دی ورته وې دا د تهجد ټیم دی پاسا زبم تهجد وکم او تم تهجد وکم نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فإن ابت کو دی خزي سو کو انکار کو بعضی ټیم کې له خوب ورځي کنه ته پاسا وی پاسا مې پرې د ورستو پاسا فإن ابت صرف هغه ډډه بدل کی پاسا مرګه صبر وکا نو تا ته پته ولګي چې دا پاسي نه اسی باندې وکړه چې پاسا مدا پاسي نه نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی نزح فی وجهها الماء په دې مخ ورته اوبو چانګه خزی ته دی وای پاس تهجد وکا نو فإن ابد کو هغه انکار کو چې زه نشم پاسې دې ستړي ما ورستو پاسه ما نو نبی رسول الله فرمایي دی خوب د تختولو د پاره ورته په دې مخ باندې سو چانګا او بو چانګا چې په دې مخ دې ورته یخي بو وشته چې نه خبر را پاسي چې را پاسې دا وځه اوس خو پاسې دې اوس خو پاسه کنه تهجد وکا بس تهجد وکړه نو نبی علیہ السلام فرمایي کوم سړی چې په خپل پاسي خپل خزه تهجد نه پاسي الله دې په رحم وکړي الله دې په دسو کې نبی علیہ السلام ورته دعا کړې ده او بیا نبی علیہ السلام فرمایي وی الله دې په هغه خزه باندې رحم وکړي چې دا د شپې پاسي نو خپل خاون موښ کی خپل خاون سکی ویخ کی خاون ته وی پاسه اکثر خزه پاسي خو سړی نه پاسي اکثر خزی تهجد د پاسه خو سړی نه پاسي نو چې خزه تهجد د پاسه ده نو وایقظت زوجها دا د خپل خاون ویخ کې چې پاسه سړی منځو کې د تهجد ټیم دی نو حدیث مبارک کې راځي فإن ابا کو د سو کو انکار وکړو زستړې مزه نشم پاسه زما ډډې نه لګي ورسته د پاسه ما نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې مخ د داخزه د خاون توبو چانګي غسل خانه ته دی لاړ شي خو په جام کې دی اوبه راوړي او په دې مخ دی ورته اوبه واچي نو دی په غوسه کې را پاسې نیغ به کړي دا څه کوي نو دا دی د په خندا شي مړه وای پاسېدلی اوس پاسه نفل وکړه را پاسېدلی اوس بیا څه شي نه پرېوځي د تهجد ټیم دی نو نبي علیہ السلام فرمایي وایي په داسې سړي دی الله رحم وکړي چې خپله ښځه تهجدو ته پاسوي او په داسې ښځه دی الله رحم وکړي چې خپل خاوند تهجدو ته پاسوي نو په نیکو کارونو کې به د یو بل سره امداد کوئ تعاون کوئ ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ځانم د اور د جهنم نه بچ کا خپل کور والم د اور د جهنم نه سکا بچ کا دا ډېره ښکلې طریقه ده ښکلې طریقه ده نو چې تهجد له پاسې نو خپل کور والا ځان سره تهجد له پاسه وه او په دغه ټیم کې انسان الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات نږدې وي د الله او د بنده په منځ کې په دغه ټیم کې څه نه وي بالکل فردي نه وي بالکل فردي نه وي حدیث مبارک کې راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تپوس شو وی د الله پاک پیغمبر الله کوم دعا ډیر زر قبلي الله کوم دعا ډیر زر قبلي او په کوم وخت ډیر زر قبلي چې موږ په هغه ټیم کې د الله نه دعاګانې وغواړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جوف اللیل الاخر د شپې اخیره حصہ د شپې اخیره حصہ د تهجد ټیم چې دی په دې کې الله د انسان دعاګانې ډېرې زیاتې قبلوي الله دې بنده ته ډېر زیات نږدې وي حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودبر الصلاة المکتوبات د فرض منځونو نه وروسته دعا کول د فرض منځونو نه وروسته دعا کول نو د تهجد په ټیم کې دعا وغوښتل د فرض منځونو نه وروسته دعا وغوښتل د الله ډېره زیاته قبلوي نو اکثر اوقاتو کې خو چې موږ فرض منځ وکړو چې دعا ته ایسار شو ته به چې خدای پاکه بار څه چل دی دعا ته څوک ایسارېږي نه او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا يبقى من القرآن الا رسم د قرآن نه به باقي پاتې نشي مګر صرف رسم د قرآن به پاتې شي
د حدیث مبارک دوه مطلب دي. یو مطلب دا دی چې قرآن د کم مقصد د پاره راغلی دی هغې باندې به څوک عمل نه کوي. قرآن کې چې کم حلال راغلی کم حرام راغلی په هغې به څوک عمل نه کوي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځي. هلکه مونږ کور جوړ کو ما دکان ویستو راشه د قرآن ختم پکې وکړه چې برکت پکې راشي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځوي. دارنګې قرآن به صرف د قسمونو ته پاتې شي. د دوو ډلو چې صرف روغه کېږي قرآن به په منځ کې کېږي چې راشئ لاس پې کېدی. نو قرآن چې د کوم مقصد دپاره راغلی دی چې حلال او حرام دي په دې باندې خپل ژوند تېرول دي هغه به د قرآن باقي پاتې نشي. صرف د برکت کتاب به وګرځي صرف د قسمونو کتاب به وګرځي. یو مطلب د حدیث مبارک دا دی. دویم مطلب ولا يبقى من القرآن الا رسم دا دی چې د قرآن تلاوت په ډېر ښه انداز سره خلک کوي. خو خیرتونه به کوي خو تلاوتونه به کوي خو د قرآن په مطلب او په مقصد به نه پوهېږي. صرف تلاوت به کوي د قرآن خو د قرآن په مقصد په معنا او په ترجمه باندې به نه پوهېږي. دویم مطلب د حدیث مبارک دا دی چې ولا يبقى من القرآن الا رسمه باقي به د قرآن نه پاتې نشي مګر صرف رسم الخط د قرآن به باقي پاتې شي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای مساجدهم عامرة جمعتونه به د بیلډینګ په اعتبار سره آباد وي وهي خراب من الهدى او د هدایت نه به خالی وي. جمعتونه به ډېر خلک به ډېر جمعتونه جوړ کړي. نن سبا دا یو رواج راوتی دی کم سړی چې د کور سره دیره جوړي نو ځان له سره جومات هم جوړي. دا یو رواج راوتی دی. دا هر سړي دا خواهش دی چې زما د دیرې سره زما جومات هم وي. داسې جومات کې ثواب نشته. د داسې جومات په جوړولو کې ګناه ده. د داسې جومات په جوړولو کې ثواب نشته دی چې نږدې غټ جامع مسجد موجود دی هر سړی راځي او د خپلې دیرې سره ځان له جومات جوړوي. د داسې جوماتونو په جوړولو کې ثواب نشته الټه ګناه ده. ځکه چې دی د مسلمانانو هغه اجتماعیت ختموي هغه غټه جمع د مسلمانانو ختموي د مسلمانانو راغونډول ختموي. داسې جماعتونو کې ثواب نشته دی. دا یو رواج راوتی نن سبا هر سړی د خپلې دیرې سره ځان له جومات جوړوي. د دې نه په کور کې بیا کوه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مساجدهم عامرة جماعتونه به جوړ کړي وي ډېر به جوړ کړي وي ښه به جوړ کړي وي. تاسو به اورئ دا ویډیوګانې به ګورئ که نه. یا وی په دې جماعت کې ویډیو شروع کی وی په دې باندې 25 کروڑ روپۍ ولګېدې. بل تن به ویډیو وکړي په دې جماعت باندې 80 کروڑ روپۍ ولګېدې. تپوس دې وکړم نمازیان پکې څومره دي؟ په مسجد باندې 25 کروڑ 80 کروڑ 80 کروڑ روپۍ دې ولګولې نمازیان پکې څومره دي؟ دا تپوس وکړه مونځ پکې څومره خلک کوي؟ دا 80 کروڑ روپۍ دی په هغه علاقو کې په جماعتونه جوړ کړی وی چې هغې په خاورو کې مونځونه کوي. 80 جماعتونه نه بلکې 200 جماعتونه دې په جوړولی شو. صرف نوم پاتې شوی دی نوم چې نوم وکړم چې دومره غټ مسجد مې جوړ کړو. نو جماعتونه به آباد د بیلډینګ په اعتبار سره خو د هدایت نه به خالی وي. ذکر به پکې نه کېږي مونځ به پکې نه کېږي مونځګزار به پکې نه وي د شمار یو څو څپه به پکې هم جوړ نه شي. دا د اخرې زمانې علامت دی. جماعتونه به د بیلډینګونو په اعتبار سره آباد خو د هدایت په اعتبار سره به څه وي خالی وي خالی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی علماؤهم شر من تحت ادیم السماء. د دې خلکو علما چې دي کنه
د دغه زمانې د خلکو علما چې دي دا د مخ د ځمکې په مخ د ځمکه او د اسمان د لاندې به بدترین خلک د داسې زمانې خلکو چې کوم علما دي هغه د اسمان د لاندې او په مخ د ځمکه بدترین خلک پوي ولې ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تخرج الفتنة وفيهم تعود د دې علماو نه به فتنې روزي او په دوی کې به ننوځي علما به داسې خلک وي چې د خپل مقاصدو دپاره د خپل دنیوي ژوند دپاره به په خلکو کې تفریقې پیدا کوي ډلهبازۍ به پیدا کوي هلکه تا مونځ داسې وکړو ستا دا نه کېږي مونځ داسې کوه دا کېږي په خلکو کې به ډلهبازۍ پیدا کوي تفریقې به پیدا کوي د خپلو مقاصدو دپاره جاهلان خلک به د دې خلکو علما شي نو یو په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلیو چې لا یبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف او صرف څه پاتې شي نوم به پاتې شي صرف د نوم مسلمانی به شي په حقیقت کې چې ګوري دی به د کافرو نه وروختي چې عمل ته دننه وګوري چې عمل ته دننه وګوري عمل به د کافر نه هم بدتري خو صرف ځان ته به په کارت کې څه لیکي مسلمان لیکي